أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ټولو مشرانو عزیزانو څومره دلته موجود دي دا غوډیره مننه او دا غوډیره شکریات دلته راغلي دي موږ د مومن لوی جرګې د کوم اهتمام او دا غونډه وه او د دې مومن لوی جرګې دلته راغونډم د دې لپاره ده چې زموږ دلته څومره عزیزان اوسېږي چې هغو ته پته ولګي چې موږ دلته یو قام شو یو د وجود په رنګه شو لکه د وجود په یو حصې باندې تکلیفي نو غونډ وجودو سره د کوم دی بالکل بېچینی نو دغه رنګې موږ دلته یو غونډی نو هغې کې د کوم دی غونډ ملګري او غونډ مشران راغونډ شوي هم د دې لپاره دی که سبا موږ باندې کومه سخت دی چې موږ غونډ عزیزان مشران چې کوم دی دلته یو راغونډېږو او د دې مقصد دپاره چې دا مومن لوی جرګه هم د دې لپاره سازه شوې وه چې بهی کوم ځای کې موږ راغونډه وه او کوم ځای موږ دغه وه نو غونډ عزیزان د هغې لپاره راځئ هم د دې مقصد دپاره چې مومن لوی جرګه هم د دې مقصد دپاره جوړ شوې ده چې ستاسو خدمت به کوي ستاسو لپاره منډه به هم وایي موږ د پاسپورټ ډي جي نه ادرس هم میلاو شولو هم د دې لپاره میلاو شو او د دې لپاره دا راغونډه ده انشاءالله مشران دي هغه به راځي خپله خبره استاد مخامخ دي انشاءالله غور سره واورئ زه د الله پاک ډېر ښه وکړي تکلیف هم وکړه او دې ځای پورې راغلی دی زما د ځای پورې یو دلته هم د عزیزولۍ یوه غونډه وکړه او د اتفاقي خبره ده د اتفاق دپاره یو خبره ده زموږ عزیزان چې کوم دي دا څه بل څه خبره نه کوي دا خبره کوي د عزیزولۍ یو اتفاق وکوي چې اتفاق یې وایي کله چې اتفاق یې نو ولس ته رسي ولس چې کور چې اتفاق یې ولس ته رسي اصل کې مسله غټه خبره زموږ د اتفاق ده ونصلي على رسوله الكريم عزیزانو د مومن لوی جرګې ممبران او دا راغلی خلک دې ټولو ته هرکلی وایم او الله تعالی دې ستاسو ډېر قدر او عزت وکړي چې د دې ځای پورې راغلی حاجي غلام مسعود صاحب ډېر یو ښایسته ځای جوړ کړی دی او ښایسته خلک یې راغوښتي دي خو افسوس خبره دا ده چې ډېر مختصر وخت دی نه پکې شعرونه ویل شي نه پکې اوږد بیان کېږي خو زه یو څو خبرې ته داسې کوم چې په بله ورځ باندې پرون نه و بل پرون یو سړي ما ته وویلې چې د دې مومن لوی جرګې مقصد څه دی او د مومن لوی جرګې اوسه پورې څه وکړل هغه نه چې ما واپس کوم جواب ورکړ نو په هغې کې باندې خبرې داسې دي چې هغه په سپیکر باندې یا د دومره ولس په مخ کې کول نه غواړي خو هغه ته ما مختصر دا خبره وکړله چې مومن لوی جرګې چې کوم څه وکړل دا په میډیا باندې چې کوم خلک خبرېږي یا تاسو چې کوم خبرېږئ دا بېله خبره ده دې باندې خو ولس خبر شو مومن لوی جرګې دومره نور کارونه پټ وکړل چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې شیر کوو په سوشل میډیا باندې نشر کوو نو هغه د قام شرم دی او ستا هم شرم دی ځکه چې ستا څه داسې په کاله کې یو داسې کار وشي هغه مومن لوی جرګه پسې پاڅېږي او مومن لوی جرګه هغه کار خیر ته ورسوي نو هغه خبره چې زه یا نور په میډیا والا شو کوو او بار پرې وباسو نو هغه موږ د قام لپاره د شرم خبره ده دې وجه باندې مومن لوی جرګې څومره کارونه چې اوسه پورې کړي دي هغه د بیانولو نه دي خو ته ماله راشه زیات کاله کې به ډېټک کې تا ته بېله بېله خبره بیان کړم عزیزانو رستم پهلوان یې ورته وایي دا یو مقابلې له تللی و هلته چې کوم سړی ونه په څملولو باندې ورغی نو رستم پهلوان یې رابګیلی کړ نو چې کوم وخت یې راهلته نو رستم غږ وکړ ویلې رستمه راشه د نراڅیر راولم نو هغه سړی ولیده چې هلکه دا رستم بې لا څنګه شی دا خو ده باندې زما کولمې شنې شول یو اوس به لا رستم راځي هغه په دې سوچ کې پرېوته رستم د لاندې ورته زړه شي راڅیر لاغو نو بیا یې وروسته وویلې چې رستمه ته دومره شی نه یې خو ستا دا نوم چې کوم دی که نه دا سړی دې نوم راڅملاوه تا نه دی راڅملولی تانه کې به موږ له تانهدار څه کوې چې پولس و او اولدار به موږ له دیګې راکولې په اسانۍ باندې بیا نه پرېښودلو اوس یو مزدور د شلېدلي جامو والا د شلېدلي پکول والا د شلېدلي څپلو والا د تانې له ورشي د مومن لوی جرګې نوم د یاد کړي تانهدار هم تېرېږي سیچو او کرنل هم تېرېږي ټول تېرېږي مومن لوی جرګې خپل ځان لا نه دی سم پېژندلی چې زما دومره زور دی مومن لوی جرګې چې خپل ځان وپېژنده مومن لوی جرګې ډېر لوی نوم دی ډېر لوی کار دی د دې په مقابله کې ډېر خلک لګیا دی چې نور ګروپونه جوړوي خو هغه ایسه یا 10 ورځې وچلېږي یا 15 ورځې وچلېږي 15 ورځې پس او یا 10 ورځې پس هغه ایسه ناکام شي مومن قام چې په کوم وخت کې
سارګل منشي راټول کړی و. سارګل منشي یو اعتمادي جرګه جوړه کړې وه. د هغې نه وروسته په مومند قام باندې چا دومره کوشش نه دی کړی. نو مومند قام داسې راټول شوی دی او نه د مومند قام خبرې ته چا غوږ ایښی دی. مومند قام دا لویه جرګه ده. جاوید مومند ده، ببرک مومند ده او دې کسانو له دې الله تعالی ډېر جزای خیر ورکړي چې یو داسې پلیټفارم یې جوړ کړ چې مومند قام راټول شو. باقي حاجي غلام رسول وویلی چې موږ به ټول د دې سمرګري دا چې موږ د دې سمرګري نه وای دا خلک چې داسې راټولېدلی نه کاله کې به ویلي وای چې هلکه کې که دا خوشي کار دی خپل کار به کوله. دې خلکو ته هم پته ولګېدله چې مومند لوی جرګه کې یو لوی کار دی. مومند لوی جرګې یو لوی پلیټفارم دی. مومند لوی جرګې د پلیټفارم نه چې کوم دا نن دا غونډه ده مقصد زموږ دا دی چې ټول په اتفاق او اتحاد شو. مومند لویه جرګه په اتو تحصیلو جوړه شوې ده او په دې کې چې دی د هغه اتو تحصیلو مشران چې کوم دلته راغلل د هغې چې دی د دې بنید دلته کېوستو د مومند لویې جرګې او د هغې مشر ګل اکبر منتخب شو. هغې نه ایسته چې دی په دې کې چیرمین جنرال سکرټري او دغه عهدې په دې حساب باندې موږ ورکړي. دا نه ده چې په دې کې څه تنخواه ده خو دلته چې په سرکاري سطح باندې د چا سره ملاقات کېږي نو هغوی ته به خامخا صدر نایب صدر جنرال سکرټري هغه عهدې ورته یادې نو په هغه حساب باندې د دوی جان پہچان کېږي. بل داسې خبره ده چې د مومند لویې جرګې خلک وایي چې څه یې وکړل او څه یې ونه کړل. نن چې کومه مخکې به زموږ مشرانو الله دې هغوی وبخلي او هغه قبرونه دې الله د نوم نه ډک کړي. و چې کوم مشران پاتې دي الله دې د دوی په عمر کې برکت واچوي. کوم کشران چې زموږ دي 14-15 کاله وشو چې انقلاب نه پس وطن نه موږ راغلي او دلته چې دی چې اوس سوچ وکړو نو زموږ بچي تقریبا 14 کال ته رسېدلي دي. وطن لیدلی هغوی نه دی بل د وطن د حالاتو نه هغوی نه دي خبر. نو مومند لویې جرګې ځان سجدې دا ګروپونه اساس کړو. په دې ګروپونو کې دا کشران هم ځان څه واخېستل او مخکې به مشران ویلی چې وایي داسې کار وکړئ چې دا مشران وه چې کله راغلل او دلته بیا دا کشران ولیدل زما په شانې به یې داسې پښتو داسې نیمچه وه ویل وطن ته یې راولېږه چې څه زده کړي څه پښتو زده کړي څه چلم زده کړي. هغوی به دا خبره ډېره کوله. اوس په مومند لویې جرګې غټه خبره دا ده که څه نه وي جان پہچان خو یې وکړو. دا مشران یې په یو بل وپېژندل دا کشران یې وپېژندل. هغه کشران نن په دې ګروپونو کې دي او هغه د دې مشرانو ډېرې خبرې داسې اوري چې هغه خو وطن کې نه دي خو دغه وطن خبرې اوري په دې ګروپونو کې. زه مختصر خبره کوم مشران به خبره کوي چې مومند لویې جرګې صرف یو مقصد دی چې د خپل قوم د خپل عوام دپاره یو غږ یو اواز ډېر ښایسته قام یې راغوښتی ډېر ښایسته خلک یې درانه راغوښتي دي. د زلمان رسول په ډېره شکریا ادا کوو او په دې کې دا کوم خلک ناست دي ماشاءالله زما په حساب باندې دا داسې ادارې ده چې په دې کې شهباز خیل رحمت خیل او جبار خیل او قاسم خیل دا څلور خاوه دي او دا پنځمه اوس شینوالي وایي نو ټول داسې کوي شینوالي. بله خبره دا ده نظام زموږ خدمت یې ډېر کړی عمل کړی خو د مومند جرګې مقصد دا یو اتفاق دی. لکه موږ چې په نورو پښتنو باندې نظر واچوو د نورو جنسیانو په مطلب دا دی و تاسو د باجوړو سره وګورئ باجوړو باندې پرته اخیستل پکار دي چې د باجوړو اتفاق ته موږ وګورو خدمت ته وګورو. یقینا خبره ده مخکې موږ دا یو جذبونه شعورونه پورته شوی دی چې د پنجاب کې خو موږ هم بیروي او تقریبا سړي پوځي په مسکان لګېږي. الحمدلله مطلب په حقوق کې د هر چا راکوي په خدمت کې د هر چا راکوي هم پنچان کې د هر چا راکوي مطلب دا دی تعلق هم هر چا شته سیاسي تعلق شته. مطلب دا دی نو په کار دا دی چې باید دا خدمت په خپله باندې ونشو کولی. نو موږ هم داسې یو جرګه چې کله مطلب په نه کړو نو زموږ دا مقصد دی دا د اته تحصیل کومه جرګه ده نو دا به انشاءالله تعالی په اته تحصیل دا په اتفاق له مقام خدمت کوو. نو بیا خبره زما دا ده چې قام ته کوم سړی چې سپیکر ته ودرېږي دا خبره کوي چې باید وطن به آبادوو. زما خبرې دې کېږي به خفه کېږي به نه ایزان به وطن آبادېږي په پړو باندې چې څوک پورې موږ په وطن کې په خپله مینه کې ګډه موږ نه وړي هغه دی چې د اول خدمت نه یې کړی داړۍ نه یې کړی جواب نه یې کړی خو د هغې پورې وطن نه آبادېږي نه دې تقریرونو باندې آبادېږي چې دې موږ تقریر وکړو مطلب دا داسې د تقریر ما وکړو او یا تاسو متکوي ولا متکوي کیسه نه ورونه دا به مطلب وطن ته ځي هلته به سخته تېرې یخني به تېرې ګرمي به تېرې د دې نه به روپۍ وړي او هلته به خوري.
لکه سړی چې مزدوري په ملک کې کوټه کې ټوله ونیسي لکه سړی چې کوټه کې مزدوري کوي خو مطلب دا دی د وطن داسې مقصد یې ورته مزدوري نشته دی پنجاب کې به موږ ګټه کوي په وطن کې هغې ته غوښتو وایي زموږ ملګرو خبرې وکړلې نمیر خان او شیخ محمد امیر صاحب او غلام رسول علي صاحب چې دا مومند لویه جرګه چې دا د دې لپاره جوړه شوې ده وروره چې دا د قوم یو کول دي چې موږ کومه پورې دا قوم یو شوی وي که نه لکه څنګه چې زموږ په وطن باندې وروره دا کنډرې ورانې پردي دي که نه او موږ تلې نه یې هغه پورې زموږ وطن نه آبادېږي چې موږ خپله هلته کېنو زه به منډه واما خدمت له بل به هم راسه منډه وایي خدمت له نو هغه وطن به زموږ آبادېږي نو ځکه چې د زموږ نمیر خان ورور خبره وکړله که نه چې وروره ټیک دی وروره موږ خو به دلته ډېری چې نن زه په زبري جوړ کې یا په وطن کې د عزیزان ما راغونډ کړي وې هغې به ډېر خوند وې لکه دوی چې خوند په خپل دی خو چې وطن کې د عزیزان زما وي او هغوی چې کومه نیمګړتیا نو هغه به هغې دپاره به ما منډه کولی هغې دپاره به ما قرباني هم ورکولی په دې چې هغه به د بجلۍ مسله وي هغه به د باري مسله وي هغه به د میلې مسله وي دا ټول خلک یې دلته موږ ته کله چې زه چېرته لاړ شم ما ته همدغه مسلې وایي چې هلکه زما د کور مسله ده زما د پاسپورټ مسله ده خو ناس دلته دی نو عزیزانو موږ به انشاءالله دې کې کوشش وکړئ بھرپور او دې مومند لویې جرګې څخه دا تعاون وکړئ چې کله زموږ پروګرام وي یا مومند لویې جرګې یو غږ وشي نو هغې دپاره تاسو کوشش دا کوئ چې وروره هغه ځای ته وخت وباسئ او هغې دپاره راځئ هغه ټایم وباسئ او چې وروره هغې کې تاسو بھرپور شرکت کوئ باقي چې دی نوره موږ به انشاءالله تعالی خپل دا ټول عزیزان او زموږ مومند لویه جرګه همدغه شانتې پروګرام مهمان خصوصي چې ته وایې محمد علي خان صاحب ناست دی دلته سوی مشر وایي چې دی راغلی دی خبره ملګرو زموږ ټول عباد زموږ د آباد ملګري د وطن خبره کوي لګی دي وطن خو به آبادېږي د خپل وخت مطابق باندې دا من چې کوم ټولګی کړی دی من چې د پینډۍ د عزیزانو د خدمت دپاره کړی دی پینډۍ ښایي موږ ته ډېرې مسلې مسایل دي کاڼه شته پچرۍ شته هسپتال شته موږ داسې ځای له لاړ شو چې زموږ خبره نه اورېدلی شي نو دې لپاره موږ دا ټولګی کړی دی دې ځای کې موږ راپاڅېږو موږ به ځای په ځای باندې ګروپونه جوړو ځای په ځای باندې دا میټینګونه چې څنګه کېږي دغه شان به خلک راټولو او دغه شان به موږ ځایونه ټاکو چې په کومه علاقه کې کوم ځای کې عزیز سړي ته خدمت کېږي نو موږ به د هغوی سره ملګرتیا کوو که هغه تاڼه وي که هغه پچرۍ که هغه هسپتال وي که بل کوم سرکاري ادارې نو دا پروګرام موږ دې لپاره جوړ کړی دی د وطن خدمت لپاره زموږ د مومند جرګه هلته شته دی وطن خدمت به موږ هلته کوو ډېره مننه زموږ ټول بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه زه د ټولو مشرانو ډېره زیاته مننه والله چې د وراره خبرې وکړې زموږ یو مخکې دا سترګې کولاو شوې حقیقت خبره ده که زموږ تعلیمونه وایي نو موږ به د مخکې نه دا سوچونه پراته وایي چې موږ ته پکار دی چې موږ داسې خبره وکړو او یقین په الله وکړه چې دغسې دلته ناست ما زما سترګې کولاو کړې په حقیقت سره موږ خاص طور زموږ ضلع د مومندو په تعلیم باره کې دا ډېره پاتې روانه ده نمیر بای خبره وکړه د آبادۍ په شکل باندې زمونږ آبادي چې کومه په موږ آبادي جوړېږي نه دا صرف او صرف په موږ باندې تعلیم د وجې نه جوړېږي چې زمونږ تعلیم نشته دی باقي خبرې ډېرې دي که زه اوس لګیا شم نو په ګنټه کې به غلی نه شم خو خاص طور زه د مشرانو ټولو ته دا یو درخواست کوم چې کوم ځای کې زمونږ پروګرام یې زمونږ ملاقاتونه یې زمونږ کومه خبره اتره یې نو صرف او صرف د اتفاق خبره پکې کوئ چې د دې مومند لوی جرګې په مقصد باندې دا خلک پوهه کوئ د دې مومند لوی جرګې مقصد صرف او صرف همدا دی چې موږ د ښه بد وپېژنو ښه بد موږ څه دي زموږ په علاقو کې په حقیقت سره ډېرې سختې پوښتې زموږ په خلکو باندې تېرې شوي دي هغه به اوس موږ او تاسو همدغه رنګه ځوانان به ډلې کوي او کم ځوانان دا کم چې را روان دي موږ یې نه شو موږ نه دا شاته مستقبل به لرې کوي دا به تعلیمونه کوي دا به په غلنۍ کې په تحصیلونو کې زموږ معمول مشریانې کوي که سبا خدا نخواست ما بچی په غلنۍ کې یو افسر وي نو زه به پرې یادېږم هغه وایي چې دا د فلاني بچی و او دغه رنګې اوس لګیا دی د دې قوم خدمت کوي د دې وراره خبره پهله خو تاسو په خپلو ماشومانو باندې خاص طور کوشش دا وکړئ چې تعلیمونه پرې وکړئ
چې زمونږ مخې ته لارې روانې شي. بله خبره ده دا یوه مختصر کوم بس بیا د نه بس ټول ملګري ما ته پته ده عظیم شاه ته په دغو کې ووایي یو کار دا یو په دماغو کې واچوئ زمونږ چې څومره اندازلې خلک دي که زه عثمان خیل یم او که څوک د شیخ بابا یي که څوک صافی یا لمزی یا خویزی بیزی خو زمونږ ضلع یوه ده خاص طور ټولې ضلعې ته زما دا یو درخواست دی چې کوشش دا وکړئ کوشش نه چې اواز چوت کوئ د خپلې خاورې لپاره د خپلې علاقې لپاره د دې غلامۍ نه نور ځان وباسئ په غلامو کې پراته یاستئ که دا وایئ چې پینډۍ کې یو پنجابیانو کې راځو ښه ځان څه ولیکئ په پنجابیانو کې راځو دغه خپل پخوانو مشرانو د هغو اوازونه د هغو هغه تاریخونه راتازه کوي زما په علاقه زما په خاوره زما په ضلع چې په ټول پاکستان کې یادېږي په کشمیر کې یادېږي په هره صوبه کې یادېږي صرف او صرف د مومند د ضلعې یو اواز پې چوتېږي او زما ضلع نن سبا ورانه پرته ده ټیک ده ټیک ده موږ چې په پینډۍ کې پراته یو زموږ نه ډېر خلک هلته پروت دی موږ له د اواز پکار دی چې هغه خلکو سره موږ ملګرتیا وکړو او موږ مستوت کړو موږ یو اواز شو نو هغه خاوره په خپله باندې آباده کړو چې آباده یې وکړو همدغه رنګې هسې ټول مټولې به دومره ټولېږو به درته او زو به روانېږو به تاسو به خپلو کورونو ته موږ به خپلو کورونو ته او هېڅ هم نشته دی ختم به ولیدل والله په خوشحاله شولو عزیزانو نن دا کومه راډیو چې شوې ده دا صرف د اتفاق او د اتحاد لپاره ده موږ په دې پینډۍ اسلام آباد کې دا مومند لویه جرګه چې جوړه شوه د دې نه مخکې په ضلع مومند کې د جاوید مومند یو سوچ و د هغه سره څلور پنځه ملګري شو چې په هغې کې ملک عبدالرحیم صاحب و ببرک حاجي صاحب و حسن بلوچ و شاکر الله مومند و دی راغون شوو دی یو سوچ وکړ کېناستل چې یاره دا قوم به موږ څنګه یو ځای کوو نو دې د مومند لویې جرګې نوم ورکړو اکثره چې کوم یو تحریک یا تنظیم یا څه جوړېږي نو یو کس راپاڅېږي د هغه سوچ یې هغه د ځان سره نور ملګري دي دغسې په ضلع مومند کې د دې پروګرامونه وشو ډېر ښایسته ښایسته ملکانان مشران چې کوم د هغه ضلعې هغه هغې نه رال او یو سوچ دوی پرې شریک کړو چې یاره موږ به دې قوم ته پاڅېږو د دې خدمت وکړو نو په ضلع مومند کې د مومند لویې جرګې چې تقریبا پنځه شپږ میاشتې وشولې نو زمونږ دا ملګري چې کوم نن موږ ورته بانیان د پینډۍ وو هغې کې نمیر دی جمشید دی نور زمونږ ملګري وو پکې هغه دا خلکو ته وویلې چې یاره تاسو زمونږ پینډۍ ته راشئ اسلام آباد کې زمونږ ډېر زیات د مومند خلک پراته دي او په هغې کې موږ ډېر چې کوم دی نو د دې پیسو او د دې ساکو د دې ځای خلک ډېر زیات پراته دي نو دلته هغې رال او یو کابینټ یې جوړ کړو د مومند لویې جرګې چې د هغې صدر یې ملک ګل اکبر کړو جنرال سیکرټري دغه مال راکړه چې هغه ته موږ د دې قابل نه یو په هغه وخت کې زموږ داسې تکړه ملګري وو چې هغه تنظیم جوړېدلو نو موږ ور مخکې شولو او هغه ډوډۍ موږ واخیستلې نو زه تاسو ته وایم عزیزانو چې دا پینډۍ اسلام آباد کې کوم مومند لویه جرګه جوړه شوې ده دا صرف د اتفاق لپاره ده د اتحاد لپاره ده دلته موږ الحمدلله په پینډۍ اسلام آباد کې که کاروبار وګورئ نو هغه زموږ سره دی که جایداد وګورئ زموږ سره دی ماشاءالله زموږ داسې ورونه دي چې د پیسو نه ښه برابر دي که زموږ نوجوانان وګورئ تعلیم کوي لګیا دی دلته تعلیم باندې خبره وشوله نو موږ په دې پاکستان په دې پینډۍ اسلام آباد کې یو حیثیت لرو دا حیثیت اوس موږ څنګه برقرارېږي چې موږ په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وکړو که اوس په دې اوان ټاون کې یو کار وشي زموږ د ورور سره او هغه په مومند لویې جرګه کې د دې ځای آیډیا او میسج وچلوي نو هغه مومند لویې جرګه کې تقریبا 120 کسان دي چې هغه راپاڅېږي او هغه ځای ته ځان راورسوي د هغه ورور سره ودرېږي که تاڼه وي که تاثیر وي که نوره کومه خبره وي ورسره ودرېږي نو په هغه سړي باندې به ډېره زیاته اساني راځي موږ داسې یو چې بل تاسو نن چې څنګه راغونډ شوي یاستئ د خیره زموږ چې راتلونکي وخت کې کوم په موږ باندې مسلې مسایل دي زموږ دلته که په تاڼه وي که په تاثیر کي که نور اسپتال وي که د تعلیم مسله وي نو هغې له پکار دا دی چې موږ په یو اواز باندې راپاڅېږو زموږ د ورور سره زیاتی کېږي په کوم ځای کې مخکې موږ دلته ډېر الحمدلله ښه ډېر وو خو لکه دا و چې یاره موږ یو بل سره متعارف وو لکه نن دا ملګري راغلي دي په دې کې موږ ډېر کسان زموږ زموږ ورسره تعلق پیدا شي نو دا څنګه دا نن چې کومه راغونډه شوې ده دا صرف او صرف په اتفاق او د اتحاد لپاره ده
اوس په ډاور کې د مومن لوی جرګې شاک شته دی، په ملتان کې شته دی، په ګوجرانوالا کې شته دی، په کراچۍ کې جوړ شوی دی. نو داسې چې دا چینج جوړ شي انشاءالله تعالی چې کوم ځای کې کار کېږي په اوله ورځ دا کوم چې د قرآن د حرمتي شوی وه د هغې دپاره زموږ مومن لوی جرګې پرېډۍ اسلام آباد چې کومه مظاهره وکړله ماشاءالله په ټولو اخبارونو کې په ټولو میډیا چینلو کې، نو دا زموږ د یو قوم دپاره یو ډېره د فخر خبره ده چې زموږ دغه وروڼه راپاڅېږي، دا قوم د ځان سره ملګری کړي او یو لښکر کې جوړ شي. نو دغسې انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې زموږ چې کوم دلته مسلې مسایل دي مومن لویه جرګه شته دی، زموږ وټساپ ګروپ شته دی، که دې ملګرو کې کوم زموږ ځوانان دي که زموږ مشران دي هغه په دې ګروپ کې راتګ غواړي نو هغه دې زموږ د علماوو سره رابطې وکړي چې موږ یو بل سره ګډ شي، زموږ کوارډینیشن د یو بل سره برابر وي. که اوس په روان کې کار کېږي نو کار دا دی چې د یوان ټول والا ته پته لګېږي نو په اول د اته واړو تحصیلونو نمایندګي کوي او د اته واړو تحصیلونو خلک په دې کې دي او د هر سیاسي جماعت خلک هم په دې کې دي، خو دا بالکل غیر سیاسي ده، د یو سیاسي پارټۍ سره د دې تعلق نشته دی او دا د دې لپاره ده چې دا قام په اتفاق او یو ځای ته راغونډ کړي. نو دې کې چې دا څومره مشران دي زمونږ دا د جرګو چې کوم روایت دی دا په دې اتلسو کالو کې متاثره شوی وو او د جرګو دا راغونډېدل کم شوي بلکې ختم شوي وو. نو دې مشرانو له دې الله په عمر کې برکت واچوي چې دې ته دا د جرګو روایت را ژوندی کړو او دا قام یې په یو ځای باندې راغونډ کړ. نو زه د دې ټولو کشرانو مشرانو نه دا درخواست کوم چې د مومن لوی جرګه چې مخې ته ځي کامیابي کوي نو دا به د دې قام په ملاتړ باندې کوي. نو دې ټول قام ته دا درخواست کوم چې دا د دې مومن لوی جرګې سره ملاتړ شي او په هره خبره کې ورسره ودرېږي نو دا به هله مخې ته ځي. بله که دې کې کوم خلک په واټساپ ګروپ کې نو زموږ سره نشته دی، مشران دي غلام رسول حاجي صاحب په شانې یا نور کوم کسان دي خو هغه ټول زموږ د مومن لوی جرګې حصه ده، دا زموږ سره شامل دي، زموږ د مومن لوی جرګې ملګري دي دا ټول، ځکه چې زموږ مقصد دی یو دی. جرګې باس خو دې ټولو ملګرو وکړو تاسو پرې پوه شولئ او زه به تاسو ته شارټکټ خبره وکړم چې د مومن لویه جرګه چې کومه جوړه ده په پنډۍ اسلام آباد کې دې کې ډېر ملګري تقریبا موږ سل یو نیم سل ملګري پاتې دي غنیم راغلي. نو انشاءالله تعالی چې د قام کوم خدمت دی د تعین تحصیل په بابت سره خبره کوم ولې زموږ دلته پنډۍ کې اوسېږو نو زموږ دا خدمتونه راځي موږ کلي کې خبره انشاءالله تعالی کوو. موږ په اسلام آباد کې دفتر شته دی کوم عزیز کومه خبره وه د تعین تحصیل وه سرکاري ادارو سره په اسلام آباد کې وه زموږ سره رابطه کوي انشاءالله تعالی موږ به د هغوی کار چې دی بې لالچه بې دغه مطلب دا نه ده چې موږ د هغه نه به خرچه غواړو انشاءالله تعالی زما سره داسې ملګري شته دی چې هغه د خپل جیب نه خرچه کوي او د قام خدمت لپاره راوتي دي. دې کې څه تنخواه نشته دی څه بله خبره پکې نشته که څه لوټ پکې نشته موږ ټول عزیزان دي یو بل خدمت وکړو یو بل سره مننه کوو او ستاسو ډېره شکریا ډېره مهرباني خبرې زما ډېرې نه دي زده خو د قام خدمت به انشاءالله تعالی د شپې او د ورځې موږ چې کوم وخت کې موږ ته ضرورت شي موږ به د قام خدمت کوو. ډېره مهرباني. غلام اکبر صاحب صدر مومن لویه جرګې پنډۍ اسلام آباد او زه په پیل کې د ټولو عزیزان مشران چې کوم دلته موجود دي هغو ډېره مننه او زه د کومې نه د هغو شکریا ده کوم چې هغه راغلل قیمتي وخت یې ویست او زه ته راغلم الله پاک ستا قدمونو ته کوم دی ایمان په تله کې واچوه چې دومره وخت یې ویست او زه ته راغلی دې غونډه کې شرکت هم وکړو. زه ټول عزیزانو ته دعوت ورکوم چې کوم ځای کې ستاسو په کوم ځای کې کوم ځای نظر کې هلته موږ میټینګ نه کړی نو انشاءالله مختصر میټینګ د هغې کې دي چې موږ بس موږ خالي حکومت بندوبست کوي موږ به ترجو بېلوسه او بې دغه کوم ځای هلته میټینګ کوو او قام به راغونډوو قام به یو کوو انشاءالله د هغې لپاره موږ پلیټفارم موجود دی او د دې نه پس کوم ځای د جلیل بھائی مختصر شان دی کوم ځای څومره ملګري راغلي دي دوی شکریا ادا کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان څومره عزیزان ما ته ټول په سکرینو شو او الله یې ټول سره ټول کې ګل اکبر ملک او ټول څومره چې قرآن الله ټول سره ټول کې او الله یې ټول عزت الله ورکړي او ډېر دې باندې شکریا څومره موږ راغلي ټول په سکرینو شو او الله دې خوشاله او اتفاق ولا او الله دې زموږ موږ ته کامیاب کړي او ټول دعا کوي الله تعالی. بس دوا به وکړو ځکه د دوا نه پس کوم ځای ملګري باندې دلته د چی بندوبست شوی دی صحیح
او د حاجی غلام مسعود صاحب یو شکریا ادا کوم جلیل بھائی څومره مرګري دي چې خدمات حاصل کړي دي الله پاک دې غوړه جزای خیر ورکړي ان شاء الله مرګري به یوم دي دلته ان شاء الله چې باندې شوی دي هغه به شرکت کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.